السلام علیکم ګران شاګردان ولادي وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځه د نن سبق ته د نن سبق چې دی هغه فاست پرفیکټ کنټینیوس ټنس دی، فعل ماضي مکمل جاري زمانه چې هم کار کې روان ولو، یوه برخه مکمله سوې یوه برخه هم روانه وي. دا دلته بې تعارف ښه سموئ، بیا د اصول دغه وروسته بیا جملې جوړوه. پیسي وایس دی اکټیو وایس مخکې د دې څه ویلي وله. هلته موږ د دې تعریف په لیکلي شکل باندې سته، که تاسو موږ پر چینل باندې وګورئ. نو راځو اوس د دې دا چې په تېر وخت کې یو کار د یو وخته څخه تر یو وخته پورې روان ولو. په تېر وخت کې اوس دا دی چې کېدی په یو چا باندې کېدی، یو چا روان کړی و. د دې تعریف دا رقم دی، استعمال یې دا رقم دی. د دوه برخې پکښې دي، یوه برخه مکمله، یوه برخه در یو وخته پورې جاري و روان و. نو دې ته موږ پرفیکټ کنټینیوس ویلی سو چې هم مکمل وي هم کنټینیوس یې جاري وي. راځو د دې اصولو ته. هیلپینګ ورب چې دی هغه هیډ بین دی، هیډ بین وینګ، او ورب یې ترډ فارم دی، او سینګولر پلورل دواړه سره هیډ بین بینګ استعمالیږي. هر کله چې په یو ټینس کې یو دانه هیلپینګ ورب وي نو هلته بیا دا ضروري ده چې دغه یو هیلپینګ ورب د دواړو سره استعمال سي. د دواړو که جمع که واحد یې د هغو ټولو سبجکټانو سره یا فایلونو سره دا استعمال کړو. اوس به راسو جملو ته غوږ سئ، په غور باندې ورته وګورئ واورئ چې بیا تاسو دا ټینس ښه سم زده کړئ او بیا مې هېڅکله نه سي هیر، او بیا تاسو په انګریزي باندې ښه ګایدلی سئ. اوس به راسو جملو ته. اوس راځو جملو ته. had the work been being done in the office for many days. آیا کار په دفتر کې کار د څو ورځو راهیسې یا دپاره کېدی؟ یعنې هم مکمله ده یوه برخه، هم یې جاري ده، خو دواړه کارونه په تېر وخت کې دي، دواړې برخې په تېر وخت کې دي. had the work been being done in the office for many days. آیا کار په دفتر کې د څو ورځو دپاره یا د څو ورځو راهیسې کېدی، روان ولو. د دې ساده دا دی چې the work had been being done in office for many days. د څو ورځو څخه دا کار کېدی، د څو ورځو راهیسې په دفتر کې کار کېدی. د ډېرو ورځو راهیسې منې ډېر څو ورځې ډېرې ورځې، اصله معنا خو له ډېرې ده، خو دلته د څو په معنا باندې راځي. او the match had been being played since morning. میچ به د سهاره څخه لوبېدی، لوبه به د سهاره څخه کېدله، لوبېدله. د دې دا معنا شوله. the song had been being sung since morning. دلته since موږ نه ده لیکلی. د سهارې څخه به بدل یا غزل ویل کېدل. سینګ غزل ویل، د دې سیکنډ تھرډ فارم دی سینګ سانګ، او سانګ چې دی دا نام دی، د دې معنا ده بدل، غزل، سندره. او the lesson had been taught for 1 hour. سبق being taught، دلته د بي نه څه وروسته being زموږ په کمپیوټر باندې نه لیکل سوی یا په موبایل باندې. being taught for 1 hour، یوه ګنټه کلاس سبق ورته ویل کېدی. the lesson had been being taught for 1 hour، یوه ګنټه سبق ورته ویل کېدی. دا زموږ د نن سبق. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. الله حافظ. در بل سبق پورې ښې چارې.